تور سور زرغون بیرغ دا زموږ ملي نښان له تور سور او زرغون رنګونو جوړ د افغانستان لومړی درې رنګه بیرغ په 1928 میلادي کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شو. خو د افغانستان بیرغ 4.5 کلن تاریخ لري. ویل کېږي چې د معاصر تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په بیرغ کې 29 ځله بدلونونه راغلي دي. زموږ د هیواد بیرغ د امیر حبیب الله خان تر دورې پورې تور رنګ و. د امیر حبیب الله خان څخه وروسته د هغه زوی امیر امان الله خان چې کله د انګریزانو څخه خپلواکي واخیسته نو د خپلواکۍ په لومړیو کلونو کې بیا هم همدغه تور بیرغ و. خو په 1400 لمریز کال کې امان الله خان د افغانستان لپاره 3 رنګه بیرغ جوړ کړ چې تور سور او زرغون رنګونه یې لرل. دا بیرغ هغه وخت په پغمان کې جوړ شوي لوی جرګې تایید کړ. په دغه بیرغ د ملي نښان په توګه د غنمو 2 وږي د لمر وړانګې ستوری د الله او محمد ټکي هم راغلي وو. ملي بیرغ هغه علامت یعنی خان دی چې موږ د واحد ملت په توګه معرفي کوي او د هیواد د خلکو استازیتوب کوي. د زمري اومه په ټول افغانستان کې د ملي بیرغ د ورځې په نوم نومول شوی او په بېلابېلو ولایتونو کې په شاندار مراسمو سره لمانځل کیږي. د دې ورځې لپاره په دولتي ودانیو باندې او په عمومي ځایونو کې 3 رنګه بیرغ ځړول شوی. عام ولس په خپلو کورونو، موټرو او دوکانونو ملي بیرغونه ځوړندوي. پیغلې او ځوانان د وطن دوستۍ له مخې په خپلو مخونو ملي بیرغ رسموي او ماشومانو ته د ملي بیرغ په شان جامې جوړوي. ځوانان په واټونو او پارکونو کې سره راټولیږي او ملي اتڼ هم کوي. همدا بیرغ دی چې موږ یې یو کړي یو. همدا بیرغ دی چې هر هیواد کې زموږ استازیتوب کوي. دا بیرغ چې هسک وي افغانان به ورسره لوړ سترګې او هسکه غړۍ ګرځي. د ملي بیرغ سره مینه سندرغاړي په خپلو سندرو، پیغلې او زلمي په شعرونو او نظمونو سره څرګندوي او د بیرغ حرمت او د مینې جذبې لاره ژوندۍ کوي. زما بیرغ خو له رنګونو جوړ دی. ته یې دا تور رنګ د وحشت رنګ بولې، ته دا تور رنگ د وحشت رنگ بوله. تور سر زرغون بیرغ رپی زمون پکور. ملی بیرغ افغانستان زلمی پتا فخر کبینا. تور سر زرغون بیرغ زمون ملی نشان، تور سور زرغون بیرغ دا زمون ملی نشان. زما بیرغ زما پلو کې راشین، زما بیرغ زما پلو کې راشین. د افغانستان اوسنی بیرغ ولې 3 رنګه دی؟ زموږ د بیرغ تور رنګ د افغانستان د تاریخ د استعمار د تورې برخې نښان دی. سور رنګ یې د استعمار پر وړاندې د افغانانو مبارزه ښیي او زرغون یې بیا د ازادۍ او د هوساینې نښه ده. د افغانستان اوسنی بیرغ او ملي نښان د 2001 میلادي کال په لویه جرګه کې انتخاب شول. په ملي بیرغ کې د دین د سمبول په توګه محراب او منبر، کلمه طیبه او د الله اکبر عبارت شامل کړل شو. په دې بیرغ کې 3 رنګونه چې له کیڼ څخه ښي اړخ ته په عمودي مستطیل ډول پراته دي او د افغانستان ملي نښان هم په دې بیرغ کې ځای لري. د افغانستان د ملي بیرغ او نښان ځانګړتیاوې د اساسي قانون په 19مه ماده کې تشریح شوي دي. د اساسي قانون په دې ماده کې راغلي چې د افغانستان بیرغ له 3 یعنی تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ دی. 3 واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي او د هر رنګ سور د هغه اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې د افغانستان ملي نښان ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګه محراب او منبر څخه جوړ دی چې په 2 څنډو کې یې 2 بیرغونه او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله او الله اکبر او د راختونکي لمر وړانګې او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري لمریز تاریخ او د افغانستان کلمه راغلې ده چې له 2 خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. د افغانستان بیرغ هم لکه د تیرې 1 پیړۍ تاریخ په بېلابېلو وختونو کې بېلابېل رنګونه درلودل. د افغانستان بیرغ په تیرو 100 کلونو کې څه ډول سفرونه کړي دي؟ راځئ چې په ګډه سره وګورو.
د افغانستان د بیرغ معیاري اندازه سور 1 متر او 25 سانتي او اوږدوالی یې د سور 2 برابره وي. د کارونې او لیږد رالېږد له مخې په هغه ځایونو یا هغه وسایطو چې بیرغ پرې نصب کیږي اندازه یې لوی او کوچنی کیدی شي. د بیرغ نصب او د کارونې ځایونه یې د افغانستان په ټولو ملکي او نظامي ادارو کې بیرغ د تعمیر په وسط یا عمومي دروازه کې درول کیږي. په بهر کې د افغانستان په نمایندګي او کنسلګرۍ کې د افغانستان د ولسمشر په موټرو، د کالیو په یخن یا په ټټر، د ښکلا په خاطر یې د میز په سر ایښودلی شئ او هم یې په دیوال زړولی شئ، خو له ځمکې سره باید 1 متر واټن ولري. د دولت له لورې د اعلان شوي ملي ماتم په ورځ د هیواد بیرغ نیمه ځوړند وي چې په دې سره ملي غمیزه او خفګان څرګندېږي. ملي بیرغ زموږ د هویت، حیثیت، یووالي او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ نیکونو او ملي اتلانو د خپلو وینو په بدله کې ساتلي او ورڅخه یې په میړانه او زړورتیا دفاع کړې. نو موږ افغانان هم باید چاته اجازه ورنکړو چې زموږ بیرغ ته سپکاوی وکړي. د همدې بیرغ تر سوري لاندې به موږ د خپلواکۍ ژوند تیرو. د افغانستان ملي بیرغ دې تل راپاند او لکه د لمر ځلانده اوسي.